راغلاست دوستانو. که چیرته زمونږ چینل په لومړي ځل تاسو وینئ نو زمونږ چینل در سره لایک سبسکرایب کړئ ترڅو نور ویډیوګانو تاسو ته په وار سره ورسیږي. څنګه کولی شو یو شخصي کاروبار ولرو؟ که داسې فکر کوئ چې زه له هغو خلکو څخه نه یم چې د یو شخصي کاروبار خاوند شم نو تېروتنه کوئ. هر څوک کولی شي د یو سوداګریز فعالیت څخه د تجربې په توګه ګټه واخلي. په دې ویډیو کې به د شخصي کاروبار د پیلولو لپاره ځینې ټکي ولولئ. په همدې ترتیب کولی شئ د سوداګرو له یو ټولي سره یو ځای شئ او ځان ته د شخصي کاروبار په لټه کې شئ. د سوداګرۍ د پیلولو لومړی ګام اوچتول کیدای شي لږ څه ستونزمن وي، خو د دې کار لپاره لازمه ده چې خپل ځان وارزوئ، مالي سرچینې، مهارتونه او د خپل علاقې وړ کارونه لیست ترتیب کړئ. په دې کې شک نشته چې تاسې به له یو کار سره علاقه او مینه ونه لرئ، خو په دې برخه کې په کار پیل وکړئ چې له کار سره اشنا شئ او خوند ترې واخلئ. کله چې مو بېلابېل نظرونه راټول کړل او تر څېړنې لاندې مو ونیول نو دا ټکي په یاد ولرئ. کومې سرچینې چې په لاس کې لرئ دا ستاسې د کاروبار په بریالیتوب کې مهم رول لوبوي. که چیرې د یو کاروبار د پیلولو لپاره پوره او لازمه بودیجه نه لرئ نو دا ښکاره خبره ده چې تاسې به بریالیتوب ته ډېر لاره پیدا نه کړئ. دویمه مرحله د یوې سوداګرۍ لپاره فرصت پیدا کول. خپل چاپېریال ته متوجه اوسئ، د دې لپاره چې دا کار د بریالیتوب لپاره او د ډېرو پیسو ګټلو لپاره تاسې مشتریانو ته اړتیا لرئ او د خپل کار پرمختګ لپاره باید مشتریان مو ورځ تر بلې زیات کړئ. نو له دې امله د کاروبار تر پیلېدو د مخه باید بازار وڅېړئ او د خپلې خوښې وړ کار ځان ته پیدا کړئ. همدارنګه کولی شئ خپلې سوداګرۍ ته په کتو سره په یو محدوده ساحه کې څېړنه وکړئ. دا مسله به تاسو ته په دې اړه ښه نظریه درکړي چې څه ډول کاروبار پیل کړم. نو په آخر کې دا ډاډ ترلاسه کولی شئ چې یو ښه پرېکړه ونیسئ او له خپل کاروبار څخه مناسبه ګټه ترلاسه کړئ. د خپلو خوښې او علاقې وړ محدوده بازارونو ته ځانګړې پاملرنه وکړئ. که چیرې مو د خپل کاروبار لپاره مناسب بازار پیدا نه کړ نو اندېښنه مه کوئ او بیا هم په لټه کې شئ. بې له شکه په اوس وخت کې انټرنیټ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره ښه او ارزښتناکه وسیله ده. له دې لارې کولی شئ د خپلې خوښې وړ کاروبار په اړه څېړنه وکړئ. کیدای شي له داسې نظرونو سره مخامخ شئ چې تاسې د کاروبار لپاره ښه او غوره موقعیت وي. یوازینی کار چې باید ترسره کړئ هغه د کاروبار د فرصتونو په اړه څېړنه او معلومات راټولول دي. وروسته له هغې چې د کاروبار لپاره مو ځای وټاکو بیا هم انټرنیټ ډېر ګټور دی. له دې لارې کولی شئ د هغه څه په اړه چې اړتیا ورته لرئ او غواړئ سفارش ورکړئ پوه شئ. د دې احتمال هم شته چې ځینې مهم ټکي مو له یاده ووځي، خو بېلابېلو مرحلو په ښه ډول مخکې تللی شئ. که انټرنیټ ته لاسرسی نه لرئ کولی شئ د څېړنې له نورو میتودونو څخه هم کار واخلئ، خو د معلوماتو راټولول او کار چټکتیا به مو لږ څه راکمه شي. که غواړئ د یو شخصي کاروبار خاوندان شئ نو د دې کار ترسره کولو توان لرئ. که وغواړئ کولی شئ د یو سوداګرۍ خاوند شئ. یوازینی کار چې ترسره کړئ باید ښه کاروبار او د کاروبار د پیل لپاره مناسب وخت وټاکئ. خپل کار د چټک پرمختګ ته پام سره کولی شئ ښه ډېر معلومات او کاري فرصتونه له انټرنیټ څخه ترلاسه کړئ. بې له شکه چې د انټرنیټ نړۍ د بېلابېلو امتیازونو لویه سرچینه ده چې له دې لارې د څېړنې او د کاروبار پراختیا ډېره ساده او اسانه شوې